په بوکه معامله کول. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې او برتن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره دریم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګي نشان ووهئ. مننه. په بوکه معامله کول یا هم ګوروالی کول هغه خلک چې د عمر لحاظه یې عمرونه زیات وي، تر کوم اندازې پورې باید کوم خلک په بوکه یا په ولاړ سیکس وکړي، یعنې په څلوري بخښنې سره. په بوکه یا هم په څلوري سیکس کول د دوه خلکه ډېر زیات کولی شي. یو هغه خلک چې عمر یې د 25 څخه تر 30 پورې وي، او بل هغه خلک چې 30 نه تر 35 پورې عمر وي. د دې څخه پورته عمر والا هیڅکله نشي کولی چې په بوکه یا هم په څلوري سیکس وکړي، ځکه چې هغه خلک چې د 40 څخه یې عمر پورته وي یا هم بره وي، نو کولی شي چې په دغه طریقه باندې سیکس یا کوروالی ونه کړي، ځکه دغه سیکس یا کوروالی کول ډېره انرژي غواړي. او هغه خلک چې د عمر له لحاظه یې عمرونه ډېر زیات وي، نو نشي کولی چې په دغه اندازه باندې سیکس یا کوروالی وکړي. کوم هلکان یا ځوانان چې عمر یې د 25 څخه تر 30 او تر 30 نه تر 35 پورې وي، د هغوی باډي او د هغوی تندرستوالی برابر وي، نو کولی شي چې په بوکه باندې سیکس یا کوروالی وکړي. د عمر د زیاتوالي په وجه باندې تاسو ځکه سیکس یا کوروالی نشئ کولی، ځکه چې ستاسو هډوکي کمزوري وي، او د ځوانانو هډوکي چې دي هغه قوي دي. نو د دې په خاطر زه تاسو ته داسې توصیه کوم چې هغه خلک چې عمر یې زیات وي، نو کولی شي په سمه تخته یا هم مخامخ کوروالی زیات وکړي. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ. زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب